السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد یو محترم ورور بختنه کړي چې یاره موږ یو چا سره مزاربت کوو، بیا هم 100,000 ډالر راواخیستل او هغه ماتې کړې. په هغه زمانه کې په افغانیو باندې 10 لکه روپۍ ترېنه جوړې شوې. بیا موږ نقصان وکړو، همداسې غلې خبره پاتې او اوس حساب کوو. نو د نننۍ ورځې په حساب باندې به خبره کوو که په هماغه ورځو. نو جناب محترمه که تاسو دواړو معامله د ډالرو کړې وه، نو بیا به د نن ورځې ډالر درته درکوي. ډالر ګران شوی ارزان شوی دې ته شریعت کې اعتبار نشته. دا مسله په دې گروپ کې یو 3-4 ځل موږ حل کړې. زه به انشاءالله را نقل کړم، دلته به یې نشر کړم چې په پیسو کې د ارزانه کېدلو یا د ګرانه کېدلو اعتبار نشته. نو که تاسو معامله دا په ډالرو وه، یعنی چې دا کم خرید او فروخت او کم سامان او کم تجارت دا په ډالرو، نو بالکل بیا ستا ډالر حق کېږي. اوس په نن سبا د 100,000 ډالرو حساب ورسره وکړي، که هغې نه 18 جوړېږي او که 20 تی جوړېږي او که 30 تی جوړېږي. او که نه معامله هم په افغانیو وه او ډالر هم صرف افغانۍ کړي وو او اصل راس المال افغانۍ وي، نو بیا به نن تا ته افغانۍ درکوي، اگر چې د افغانیو نه 20 ډالره ولې جوړ نه شي یا د 1500 ډالر ولې جوړ نه شي. بیا دې ته اعتبار نشته افغانۍ ګرانه شوه افغانۍ ارزانه شوه. په شریعت کې چې کله تا ته یو سړی دغه د واپس کوي، نو الدیون تقضى بامثالها، نو همغه خپل مثل به درکوي. نو که په کومو پیسو تاسو معامله کړې وه، همغه پیسې به درکوي. که داسې شوې وي چې هغه پیسې ختمې شوې وي، لکه په افغانستان کې یو قسم ته زړې افغانۍ وي، هغه بیا ختمې شوې. نو که داسې پیسې وي چې هغه ختمې شي، منځ نه لاړې شي، نو د هغې به بیا د هغې ورځې قیمت معتبر وي چې په کومه ورځ دا ختمېږي. سوچ وکړه په 2020 کال کې هغه پیسې ختمې شوې او نورې پیسې جوړې شوې، نو په 2020 کال کې چې د هغه پیسو څه قیمت جوړېده هغه به بیا نن تا ته درکوي. نو خلاصه د خبرې دا شوه چې که ستاسو معامله د ډالرو وه، نو بیا به نن سبا حساب هم په ډالرو کوئ. که معامله هم په افغانیو وه، نو بیا به نن سبا حساب هم په افغانیو کوئ. دې ته شریعت کې هېڅ اعتبار نشته چې قیمت ګران شي او قیمت ارزان شي. البته دومره ده که پیسې د بازار نه ختمې شوې او په هغې تجارت نه کې، د هغې ته کساد وایي، کوټه شوې، نو بیا هغه یو ملکسات چې په کومه ورځ باندې دا کوټه شوي دي، هغه ورځ پکې معتبره ده. زه هغه میسیجونه را نقل کوم، هغې کې تارې حوالې هم دي. سلام علیکم.